أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. مخکې سره دا ربط دی چې مخکې آیت کریمه کې الله فرمایل چې ان الله يدافع عن الذين آمنوا، نو په دې آیات کې اوس هغه بیان د دفع دی چې الله پاک څنګه کافران دفع کوي. اوس نه اجازه ورکړې شوې للذین یا کسانو د پاره یقاتلون چې هغه سره چې هغه وجلې شي قتلول شي، اجازه ده چې ان یقاتلوا دی عبارت وګورئ. اوزین للذین یقاتلون ان یقاتلوا، اجازه ورکړې شوې دا کسانو د پاره یقاتلون چې هغه سره جنگ کېدلی شي، ان یقاتلوا چې دوی هم جنگ وکړي. علت دا دی بانهم ظلموا، په سبب دې سره چې دوی باندې ظلم کړی شوی دی. وان الله یقینا الله پاک دې په نصرت د مؤمنانو باندې قدرت لري. الذين د مؤمنانو کسان چې ویسري شوی د کورونو دوی نه بغیر حق بغیر د حق نه الا یقولوا، استثناء منقطع ده، لکن دا چې دوی به ویلي ربنا الله رب زمونږ الله دی، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضنا، دی ولولا دفع الله کې هغه حکمت جهاد ذکر کیږي چې د جهاد د قتال حکمت څه دی، فلسفه څه ده. وی هغه دا چې ولولا دفع الله الناس، کچیرې نه دفع کول د الله پاک خلق او بعض لره چې کافران دي په بعضو باندې چې هغه مجاهدین دي، لهدمت خامخا ورانې شوی به صوامع، هغه ګرجی دراهبانو د نسوارا او وبيعون او هغه عبادت خانې د نسوارا او صلوات او کنیسی د يهوديانو ومساجد و جمعتنا یذکر فی اسمه الله، چې د ولې شپای کې نوم د الله پاک کثیرن زیات. وای که جهاد نه وي نو له دمت خامخا ورانی شوی وي، نړیدلې به صوامع چې دی دې تمنګ تاسو وسنۍ پښتو کې خلک ګرځا وي، دا معبد او رهبان النصر د نصرانیانو د پیرانو زینا، یعنی د نصرانیانو چې کوم پیرانو دا غي زیته به شی ویلا ګرځا ویلا. لکه اوس بنګ تاسو په دې وسنۍ پښتو کې د پیرانو زیته خانقاه وي، یو ته شی ویلا. او بیا عبادت دی دغه نصارا وي، د عامو نصارا عبادت خانه، عامو نصارا عبادت خانه. نو ګویا کې فرق دومره دی چې صوامع د نصاراو د پیرانو او بیع د عامو نصاراو د عبادت سه. ناول ته شی وي ګرجا، بیا معنا مانځه عبادت سه. او صلوات سلوتا ورته ویل کېږي نه کنيسه، دا د يهودو د عبادت سه. او دا به وران شوی وي، نړیدلی وي، جمعتونه به نړیدلی وي. خو طالب جان په دې سوال دی چې ته جهاد نه وي نو دا زینه به نړیدلی وي، نو خدا زینو کې خټیک د جمعه ته نه د چې کنه د نور د نړیدلی وي کنه، دا خو نړول پکار دي. نه د دې مقصد دا دی چې ګوري په خپل عصر او په خپل دور کې چې تورات کتاب آسماني وو، نه هغه وخت کې خدای د يهوديانو دین حقو، یعنی يهودیت چې د انجیل په کتابو او نصرانیانو دین حقو. ٹھیک شو. نو په هغه وخت کې يهودو جهاد نه وکړي، عبادت خانه به ورانه وي، کنه سوراو جهاد نه وکړي عبادت خانه، لکه زمونږ مسلمانان کې عبادت جهادونه کې جمعتونه به وران شي. دا معنا نه دا هر یو د خپل زماني د شنه چې وسره واخلي. اوس خو موږ ورانه وک په لاس راشي چې د يهوديانو ګرځيانو سورانيانو په دغه باندې پیښ شو، یعنی دی ورانه ول پکار هغه وخت کې، ځکه اوس خو په کې شرکیات کېږي، په خپ کې عبادت کېدو. ولا ينصرن الله ما ينصره، خامخا مدد کوي دا چا سره ينصره چې الله مدد کوي. ينصره معنی ينصر دينه. سراج المنیر وای یقینا چې الله قوت ولا زور ور دي. الذين مكنناهم، دا د مخکینی الذين بدل دي، دا مؤمنان کسان دي مكنناهم الله وی کوم چې ته دوی ته زیور په پزما باندې یعنی قدرت. نو اقاموا الصلاه په باندې وکوي، د مانځ ور کوي، زکات او امر بد نه کوي، کو بخلاق ومنه کوي بدینا، او خاص ولله د پر دی عقوبت ټولو کارونو انجام د ټولو کارونو. او ان یکذبوک دې ته تسلی وي نبی رسول الله ته، کچیر دا خلق تعالی دروغجن وي پیغمبر فصبر، جزای محذوفه ده، صبر کوه. ولی زکه چې تکذیب کړو قبلهم د دینه مخکې قوم نوح علیه السلام، عادیانو، سمودیانو، او قوم د ابراهیم علیه السلام، او قوم د لوط علیه السلام، او اصحاب مدین والا خلق شعیب علیه السلام ته. وکذب موسی،
تکذیب کړی شو د موسی علیه السلام فاملیت للکافرین الله امام له تر کړو کافرانو ته مسما خستون به منیولی او فکیف کان نکیری څنګه انکار زمانه عذاب زما فکای من قريه الله ډیر کلی دی اهلاک نامه هلاک کړي وهي ظالماتون په دې حال کې دوی ظالمانو فهي خاوتون کله را پریوته الله وروش په خپل چتون باندې و بیرن او ډیر کویان دی معطل کړي شي یعنی شار خلق تبا شوی کویان پاتې لکه د عادیان او سمودیانو خلق مړو صحیح وهلی و کویان پاتې و معطله متروکه بموت اهلها سراج المنیر و وقصر مشید او بنگلی پخې بنگلی ته نه پاتې وي افلم یسیرو اوس دا دغه سوال ده چا به ویل چې دا ته چې چتونه په کورونه په چتونو پراته دی او کویان شار دی او بنگلی پاتې دا چیرته دی جواب کوي افلم یسیرو ولې دوی نه ګرځي پزما کبانی چې फायदा شي دوی د پرزړونه یا قرونه به دا شزونه چې پاغي سره دوی عقل والی یعنی پوها او دا سی وګونه چې پاغي سره دوی سماده تدبر وکي فانها قصه ده فانها کې زمير دي شي قصه قصه د عدالت عمل افسارو ندی وړاندې سترګې د کافرانو ولکن وړاندې زړونه د دوی التي هغه چې په صدوري پسینو کې دي ويستاجرون کبل عذاب دوی پتا دای سرستان عذاب غواړي پیغمبره نو فلن يخلف الله وعده هیچری الله خلاف نه کوي د وعده خپل نه ان یوما او یقینا هغه ورځ عند ربک چې ستا د رب پنځ مندک الف سنتين پشان د زرو کلونه د مما تعودون چې تاسو یې شمیرئ د دې یو تفسیر دا دی چې و ان یوما عند ربک د قیامت ورځ خی هغه د قیامت ورځ نه ده د ستا د رب پنځ هغه زر کاله ده د قیامت ورځ څومره شوله زر کاله خو په دې دا سوال دی چې په سورته معارج خبره شي چې 50,000 سنتين 50,000 کاله ده څو کاله البته غزر کاله وای نو دې پر اساس راجنوري جواب کړی دی خلاصې جواب دی چې اصلا کې قیامت ورځ کې یو 50 ټاپه لګيږي 50 موقف دي دې ځنه موقف ته قضیه پورې غزنه بل نه یو موقف نه بل موقف پورې کې د زر کاله مزل دی نو که یو موقف پورې نو زر کاله شو که 50 سره موقفونه سره 50,000 کاله شو پوی پینوش هدی دویم تفسیر داده د دې آیاتو چې الله فرمایل چې دا خلق په عذاب غواړي اوله د خپل وعده خلاف نه کوي وای هغه ورځ چې ستا د رب پنيز ده د سیده لکه زر می کاله چې تاسو شمیرئ دې مطلب دا چې که تاسو خلق راجمع شي یو علاقه په زرو کلو کې ورانه وي تاسو خلق راجمع شي یو علاقه په زرو کلو کې ورانه وي نو الله پاک بدا په یو ورځ کې وران کی په ترجمه پوینټ یو نه یو منه اندک اته در په نيز یو ورځ دا د شیدل کته چې زر کاله شمیري تاسو به یو ځای په زرو کلو کې ورانه ولې نه شي شمیري الله پاک یو ورځ کې ورانه ولې شي وکای من قريه نملته الله وړیر کلی دي چې موږ مهلت ورکړې وای ته په دې حال کې ظلم کړو سو ما خصته به منی ولیدي او خاص ما ته راګرځي د قول یا یوحناسو دې ته ویل صدق رسول بعد الجهاد او ترغیب د اتباع رسول ته اے خلکو انما انا یقینا ذو خستاسو د پاره یره در کون کې ښکارایم فالذین پسا کسان چې مان راوړي عملونه کړي سنتو برابر دوی د پاره بخنه دورس عزت من والذین اسعوا دې ته تخفیف بالمقابل وای هوا کسان ساو چې کوشش کوي فی آیاتنا سراج المنیر دې کې مضاف پټ دی سعوا فی ابطال آیاتنا سعوا فی چې کوشش کوي په باطل اورو د آیاتونو زمون کې معاجزین مقابله کوونکی وي قرآن سره مقابلین کوي اولئک اصحاب الجحیم دا کسان چې دوزخیان دي وما ارسلنا من قبلک د دې مخکې سره دا ربط دی چې رسول الله خو رښتونی دی خو شیطان دشمن د خلک نه پریږدي د رسول الله خبرو ته خلک نه پریږدي وما ارسلنا من قبلک من رسول طالب الک متوجه شې چې د آیاتو شروع کیږي وردا دوه ایتونه د مشکلات القرآن کې درې وما ارسلنا من ندی لګل من قبلک استانه مخکې من رسول هیڅ رسول ولا نبی نو هیڅ نبی الا اذا تمنا مگر چې کله به اغل واستلو د الله کتاب الق شیطان او ورزول به شیطان فی امنیته په منځ د بیان او د تلاوت د کې او د واستلو د کې فینسخ الله ورانوی الله پاک ما یلقي شیطان چې غرزولی شیطان ثم يحكم الله او بیا کلک وساتی الله تعالی آیاته خپل آیاتونه په زړونو د مؤمنانو کې او الله پاک علم ولا حکمتونه والا دی مولوی چې دې ته متوجه شي مشکل دی لکه
د دې آیات په باره کې یو تفسیر خول ووري اسرائیلی، یو بل هم لږ کمزورې دی، بل راجح تفسیر دی. اسرائیلی روایت داسې دی چې په مکه مکرمه کې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کولو، قرآن لوستو او سورۃ نجم لوستو، په دې کانفرنس کې او په دې مجلس کې مکی مشرکان دي او مړه خو چې څومره اقوام دي نو بس ټول ناست دي. پیغمبر علیه السلام سورۃ نجم لوستو، بخاری شریف کې دا حدیث شته چې رسول الله سورۃ نجم د آیتونو شروع کړ چې افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. دا آیتونه چې تلاوت دې ته ورسو نو په حدیث کې د بخاری حدیث دی، رسول الله سلام فرمایي د آیاتونو د لوستو سره ټول خلق دلته کوم مشرکانو کپیریانو کې انسانانو په سجده پریواته، بس الله پاک غیر اختیاري په سجده پریسته. مسلمانانو خو سجده وکړه چې قرآن دی، پیریانو سجده وکړه چې مسلمانانو، مشرکانو سرونه په ځمکه کې ولګول. شراح حدیث د بخاری و چې مشرکانو څنګه سرونه ولګول. وې دا مشرکانو سرونه رب داسې کوس کړو چې دوی په خپل هغه خپل اختیار کې نه و. د دې وجنه پر رسول الله باندې د جادوګر تهمت ولګوي، په موږ جادو کې سرونه ښکته. نو دا بخاری حدیث په دې ځای باندې الفاظ دی دا بالکل شته. اوس وسره خبره ګنډه کا، کومه خبره چې د دروغ اسرائیلیات دی وسره اوس ګنډه کا. وې دا سکار وشلو چې رسول الله کله د آیتونه ولوسته، ګوره ورته خوس چې افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وې دی وخت کې شیطان راغی او زمونږ د محمد رسول الله په خوله باندې ورسره دا الفاظ هم ټچ کړو، مرګري کړو چې تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى. الته خدا مطلب دی چې لات او عزى او منات ما ته وخی دي کې څه صفات او کمالات دي. نو دا ورپسې خبره چې مرګري شي به دي شي تلک الغرانیق العلا، دا لوی بلبلان دي مرغان دي کارغان دي، وان شفاعتهن لترتجى چې د سفارش امید کړي شي. چې دا الفاظ د رسول الله په ژبه باندې کله شیطان د رسول الله په ژبه باندې الفاظ چا جاری کړو؟ شیطان. وی مشرکان ویل چې بس وی منل الکه اوس دیموکرات حکومت شو، وی منل الله صلی الله تعالی ومنات یمن ټول په سجده پریواته. اوس ما چې کوم اول حدیث ویل بخاری کې هغه خو هغه سیو، دا ورپسې و دا دویمه خبره خلکو مرګري کړي. د بخاری په حدیث کې دا نشته، د بخاری حدیث هغه چې ما مخکې ویلې. نو اوازه ګډه شول چې پیغمبر لا تو منات او عزا په شیو منل شفاعه قهریه او د مشرکانو د عقیدې تایید شو. نو د دې آیتونو په مضمون کې دا قصه ځنې مفسرونو لیکلې ده. ګوره ورته طالبه دا قصه چې چا لیکلې ده، نو تاسو به در سره دا یو خبره په ذهن کې کینوئ چې دا قصه په دې ځای کې لیکل د قرآن مخالفه ده، د حدیث د رسول الله مخالفه ده او په اقوالو د مفسرونو سره بالکل مردوده ده. په دې معنا سره مردوده ده چې طالب جانه که چې ته دا الفاظ رسول الله په خلو ویلې شي چې تلک الغرانیق العلا، نو شی ثابتېږي شرک. او الله زمنګ نبی ته قرآن کې سخت تهدیدات ذکر کړي دي. الله څه فرمایي؟ لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه الوتين. کله پیغمبر یو خبره په ما د دروغ جوړ کړه لوي د مړی درګ نه نیسم خلاص نه منی ولې لکه مجرم. نو دلته غټ دروغ جوړ شو، نو ولې الله پاکونه نیو. بل دا چې الله تعالی قرآن مبارک فرمایي چې دا کتاب ما نازل کړی زی ساتم څنګه وساتلو، د خو پیرانو خبره د شیطان خبره مراغله. او بل خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کوم وحی بیانوله چا بیانوله؟ جبرئیل امین. نو دلته چې اوس ورته شیطان راځي په شکل د جبرئیل کې، نو شیطان څنګه په شکل د جبرئیل کې راغی؟ نه دی بل درو، شیطان په شکل د جبرئیل کې ورته راغی. دی ورته دی په احادیثو کې چې موږ نظر واچو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول احادیث موږ ته د دې خبرې درس راکوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زبان محفوظ، دماغ محفوظ، حتی کې چې خلکو په جادو هم کړو په دنیوي امورو کې په خلک راغلی د دین په کار کې څنګه سالم. نو معلومیږي دا خبره چې دا قصه غلطه ده. مفسرین کرامو چې را نقل کړي ده، نو چې چا را نقل کړي دا غي خلکو پرېګه د پسیا باندې یته جلالیان حاشیه کې د پلان کې ځکه وستان کې ځکه ده.
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا ته راغلی خو د دې پر راغلی چې شرک محو کی بدعت ختم کی. اوس دا څنګه د رسول الله په جبه باندې شرک جاری کیږي؟ تفسیر قاسمی لیکلی دی وای من جوز علی رسول الله تعظیم الاوثان، وای کچا دې خبري جواز ورکړي چې رسول الله د بوتانو تعظیم کړي فقط کفر، دا سړی کافر دی. ولا یستر عنه نسیانا ایضا، وای زمونږ د رسول الله نه د شرک خبري په غلطۍ کې هم ندي شوی. تفسیر قاسمی وای دا وې ځکه چې مولوی صاحب زمونږ د عقیده ده چې رسولان او پیغمبران او محمد رسول الله د شیطان د تسلط نه محفوظ دي. حدیث کې نه د مشکات کې رسول الله په منځ ولاړو ها او شیطان ورته راغی، رسول الله د سیمانځ کې لاړو صحابه ورته څنګه دي شي شیطان مې نیولو منځ کې راته راغی وسوسه چې ما شي ویني سم د مدینه د جمعات ولې وته چې د مشمون په تیګو ولي خود خپل ورور سليمان عليه السلام دعا راځه شول چې ربي هب لي ملک لا ينبغي. او مشکات کې حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما سره هم شیطان شته دی ولکن اسلمو یا اسلام اسلمو یا اسلمه، ما شیطان اسلام راوړي یا زه د شیطان نه محفوظ ساتل شوی ما. حدیث تا کنه اوس رسول الله وایي شیطان نه محفوظ ساتل شوی ما ته دلته چې نه په خله باندې الفاظ ویلي. دا حدیث کې څه وایي دی ته څه وایي؟ او بل غټه خبره ده چې دا حدیث خو په بخاری کې ما ذکر کې شته، دا تلک الغرانیق العلا وسر الفاظ په بخاری کې نشته. دا حدیث شته دی دا تلک الغرانیق پکې نشته. نو دا کیسې کې دا د کم ځای نه وتړه دی حدیث کې د الفاظ کم ځای نه ته ورسره مرګري کړو. سراج المنیر لیکلی دی خطیب صاحب وای په دې الفاظو کې خو غرانیق راغلی، غرانیق لګي ټپوسان، وای چې ته په کلام عربی کې بوت باندې د ټپوس اطلاق نه شوی. نو دا کیسه دروغجن ده ځکه پکې دا الفاظ راغلي کنه. روح المانی کې علامه لوسی حنفی وای وی هذه الواقعه من وضع زنادقه، وی دا کیسه زندقانو جوړه کړې ده. امام قرطبی وی الاحاديث المرويه في نزول هذه الايه وليس شيء من يصح، وی دې کې چې کوم روایتونه چا ذکر کړي هم ټیک نه دي. تفسیری مظهری وی مردود للمحققین، محققین علما په نه من دا قصه به خیرت ده. تفسیری خازنه او تفسیری ابو سعود ولاوی ولم يرويها احد من اهل الصحه ولا اسندها بسند صحيح او سليم متصل، وی چې ته د اهل صحت ولا علماء دا قصه نه نقل کړي. ازاد المسیر کې ابن جوزی وی وقال المحققون وهذا لا يصح، دا قصه ټیک نه ده لان رسول صلی الله علیه وسلم معصوما مثل هذا، زموږ رسول داسې قصونه پاک دي. البحر المحیط کې ابو حیان وی چې د محمد ابن اسحاق نه د دې قصې باره کې چاته پوښتنه کوي چې دا قصه څنګه ده، وی ورته له هدا من وځي زنادقه، مو زندقانو چې ته ځان وروړه کړی ده. قاضي بیزاوی لیکلی دی هو مردود عند المحققین، دا بیخي مردود د محققینو په نيز ده. ابن کثیر هم پیرات کړی ده خو سړی څه ودی سرخو ګوما دا څه قصه ده چې د سره د منلو نه ده. دا تفسیر ور ختم شو. چا دویم تفسیر لیکلی دی، دویم تفسیر د څه لیکلی دی غالبا چې دا مدارک کې شته هم له کمزوري کړی ده. وای دا څه کارو شو چې کله رسول الله د الفاظ ورشتل چې افرایتم اللات والمنات والعزى ومنات الثالثه الاخرى، وی شیطان راغې د رسول الله په خوا کې ودرېدو، بالکل د رسول الله په لهجه او د صوت په شکل د الفاظ شیطان په خپل خپل ویلي تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى. نه دا الفاظ چا ویلي شیطان، خو په لهجه د چا ویلي د رسول الله. الفاظ چا ویلي شیطان، خو په لهجه د چا ویلي رسول الله. نو دا نبی اغلی کړي ویلي خو تفسیر جوړ علماء دا تفسیر هم ټیک نه دی. ځکه چې کتا سو دومره الفاظ ومني چې یعنی شیطان هم د رسول الله په لهجه باندې کار کولی شي، نبی خو د قرآن د وحی نه امن پورته شو. دا خو سړی ارجه کې ویل شي کې دې شي دلته د په لهجه ویلي کې دې شي دلته د په لهجه ویلي، دا خو د لهجو کې را د قرآن ختم کې یو سړی به راپورته شي مړ د الفاظ شیطان لهجه و. نو دا هم دې سره په دې تفسیر سره هم د قرآن د وحی نه د امن پورته کیږي. ښه شي پورته کیږي. خرازه خبره ختم شو. اخیری تفسیر ګورې د دې دا مطلب چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې د هر زمانی داعی حق چې کله ته د الله توحید بیانې، وحدانیت بیانې، ایمان بیانې، صحیح عقیده بیانې، نو شیطان دا څوک چې ستا سامعین دي پسې شیطانان ګرځيږي انسی او جینی، انسی او جینی د تاب بیان شروعي، ها ستا به درس شروعي
الته به شیطان ورشي د سړي ته ودرېږي ودرې ده پلان کې شی نه مني ودرې ده پلاني کا قاعده دې تباه شوه ودرې ده بابا دې داسې کول ته نه کې نو د رسول الله به بیان شروع شیطان به د خلکو په زړونو کې وسوسې اچولې ډېر کرت به د رسول الله په مجلس کې سړی ناستو پر سترګو به رسول الله ته کته په زړه به شیطان لګیو چې رښتیا دا خو داسې وي دا خو رښتیا داسې وي ما پلار نیکه نو د رسول الله د بیان په من کې به شیطان شي اچولې وسوسې خو بیا نو تقسیم داسې دی چې کوم خلق به انابت او حق فرستو الله به د هغوی د زړونو د شیطان وسوسې لرې کړي او د آیتونو پکې څنګه شو محکم او چې کوم به داسې خلک و چې شکی متردد منافق خلک به او هغه به راغلي په غلط نیت و او بس هغه زدیان چې ورته وي هغوی به د شیطان وسوسو سره لاړه نو هغوی به رښتیا تر اخره پورې موسوسو په دې خبره کې به شکیان ګورئ ورته اوس نه دی لګلی موږ ستانه مخکې رسول او نبی الا اذا تمنا مگر چې هغه به کله قرائت کولو یعنی بیان د الله د کتاب القى شیطان واچولې به شیطان ګوره دلته طالبه القى الشیطان الوساوس فی قلوب السامعین فی امنیته اچول به شیطان وسوسه په زړونو د سامعینو کې فی امنیته په منځ د قرائت د رسول الله کې د رسول الله د قرائت شروع بوا په دې میان کې به شیطان لګیو او خلکو ته به ویلې خراب شو کې د لاړې واړولې لاړې د خیر سره وس دین دی پاتې شو دا خود شیطان کارو فینسخ الله ورانوی الله پاک چې د ملک شیطان چولې دي ثم يحكم الله دی الله پاک کلک وساتي آیاتونه خپل ور ثم يحكم الله آیاته فی قلوب المؤمنین فی قلوب المؤمنین الله پاک له ملائکتونو والاده ليجعل التپاس راغله القى الشیطان شیطان خو وسوسه چولې ليجعل ما يلقي الشیطان فتنه دې د پر چاله پاکو ګرځي چې شیطان وسوسه چولې دي فتنه امتحان شي سراج المنین فتنه معنا اختبارا و امتحانا للذین کسانو د فرفی قلوبهم مرض جنون دغه کې مرض ده یعنی مرض د منافقت والقاسیه قلوبهم او هغه خلک چې سخت زړونه دغوي نو دغه په زړونو کې فتنه شي امتحان دغه په زړه و ان ظالمین لفی شقاق بعید او یقینا ظالمان چې په او دشمنی کې دی بعید لري د حقونه ولی علامه او دا د انسخو سره ولګوا التفاتیر شو کنه چې وانس فینسخ الله ملک الشیطان ثم يحكم الله وليعلم الذين او دې د پارا چې پوښیا کسان چې اوتل علم ورکول شوی دی او ته علم لباب تفسیر لباب دمشقی هغه څه معنا کړي ليعلم الذين چې پوښیا کسان اوتل علم التوحید والقران چې چاته د توحید او قران علم ورکول شوی چې هغه پوښي چې انه دا هو زمي چاته راځي دی سراج المنیر وای انه الشیء الذي تلوته او تحدثت به هغه شی پیغمبر چې تا ورته بیان کې چې هغه پوښي چې انه الحق خدا پیغمبر لوستلی خبره حق ده د طرفه د رب دستانه فیؤمنو به نو غیر باندې ایمان نوړي فتخبته نو نرم شي قلوبهم دې تجربه دا وای او بشکله پاک هدایت کې کسانو ته چې ایمان راوړي دي لحد هدایت کې نه رسیا الى صراط المستقیم لارې نه غته ولا يزال الذين كفروا همیشه وی کافران فی مریتن په شک منه دې قران نه مدارک لیکلی منه معنا من القران حتا تات یوم ساعتو تر دې پوری چې راشه دې ته قیامت بختتن الناس په یارا شورته عذاب دورځي حکیم شند اورس شند معنا به خیر اورس الملک بچای په دا اورس باندې خاص دی الله دا الله به فیصله کوي د دې په منځ کې کسان پسا کسان چې ایمان راوړي عمل نه کړي سنت برابر په جنتونو د نعمتونو کې بوي هوا کسان چې کفر کړي تکذیب کړي د تونو زمونږ دا کسانو د پر اعظم مهم سپکون کې دي والذین هاجروا فی سبیل الله او هغه کسان چې هجرت کړي د پلار د الله کې ثم قتلوا به وجلی شي وي او ماتو عمر شي لا يرزقنهم الله رزقا حسنا خامخا بلا ورکې د تروزی خسته په جنت کې برزخ کې وان الله یقینا الله پاک چې خامخا خو غره د روزي ورکون کنه ده لا يدخلنهم خامخا به الله ور داخلي مدخلن يردونه زید داخلي دوته جنت خي يردونه چې دوی خوخوي چې دا جنتيان خوخوي او یقینا الله پاک له ملائکتون ولاد ذالک الامر ذالک بس دا خبره دغه څه ده ومن عاقب او څوک چې بدله اخلي ځکه د جهاد او د هجرت مسله شروع ده ته بچا تکلیف تر کله بدله باخلي ومن عاقب څوک چې بدله اخلي به مثل ما عوقب به
من عاقبه چا چې بدله واخیسته بمثل ما عوقب به پشان د هغه چې دله تکلیف ورکړی شوی دی ثم بغي علیه او بیا ظلم وکړي شي په د باندې لینصرنه الله خامخا بالا مدد وکړي د سره یقینا الله پاک معافي کوونکی بخنه کوونکی د ذالک د خبر دغه سیده بان الله یقینا الله پاک چې دی یولج الليل ور داخلوي شپه په ورځ کې ورځ په شپه کې او یقینا چې الله پاک اوریدونکی لیدونکی ذالک د خبر دغه سیده بان الله یقینا الله پاک چې دی او الحق حق د بندگی د هغه وانما يدون یقینا کسان چې داخله کې رابلی سوا دی الله نه هو الباطل باطل د بندگی دا وای او یقینا چې الله پاک دی العلی الکبیر او چت دی لوی دی علم ترى ایتن ګوري چې یقینا الله پاک چې درانه جلوی د بر طرف نو بد باران فتصبح الارض وګرځيږي زمکه مخدره تنشنا یقینا الله پاک لطیف مهربان دی خبیر خبردار خاص دی الله په اختیار کې چې اسمان نو زمکه باندې دی او یقینا چې الله تعالی دغه غنی به حاجت دې استایل شوی دی هيا دوی ګوري چې یقینا الله پاک مسخر کړي خدمت کې لګولې دی د پرته چې په زمکه کې دی کشته روان دي په سمندر کې په حکم د الله باندې ویم چې کو سما راټینګي الله اسمان ان تقع کراهیت ان تقع یلی الله تقع دې لپاره چې را پرینو چې پسمکه باندې الا باذنه سوا د اجازه د الله نه چې د الله د اجازه نه سوا را پرینوزي یعنی الا باذنه من سوا حکمه یو خدای الله حکم دی الله حکم چې وشو خو د سمان فطرت یو خبره دوړيږي خو چې د الله د حکم نه سوا راونو دوړيږي نه دې لپاره الله اسمان ټینګ کړي او بشک الله تعالی په خلکو باندې زیات رحم کوونکی او زیات مهربان رحم کوونکی دی او خاص الله غزا ته تاسو ژوند کړی او بیا ممړ کوي بیا مژوند کوي او بشک یقینا انسان چې له کفو ناشکر دی لکل امه جعلنا من سکن یقینا لکل امه د هر امت لپاره الله جعلنا من ګرځولې من سکن طریقه د بندګۍ مخکې ځکه من سک راغلی ولته طریقه د قربانۍ دلته من سک معنا ده طریقه د بندګۍ هم ناسکوه چې دوی ور باندې چلیږي هر څړې په خپل طریقه د بندګۍ چلیږي فلا ينازعنك پیغمبره پس پکار نه ده چې دوی توبه سي فل امر د کار د دین نه د ارسلی خپل طریقه د لا ارسلی خپل لار د پیروان دی فلا ينازعنك پس مناسبه نه ده چې تا دی اوبسي فل امر د کار د دین نه جواهر کې شیخ معنا کړی ده فلا ينازعنك نزعك شول ته وای کنه لکه سړی په دین لګی دی مونږ کې تی کښې مونږ مکوا نو خو ګوره د ارچ خپل طریقه د فلا ينازعون مناسبه خو نه ده چې تارا کش کې فل امر د کار د دین تب دین کار کوي کنه وادعو الى ربك بلنك توحید در رب ته قرطبی ویلا توحید ربک انک تچی خامخا په هدایت برابر باندې و ان جادلوک کو دې تاسو رګړی کې تور تویا چې الله پاک وې تاسو په امرونو باندې الله پاک په فیصله کې تاسو منځ کې د قیامت پورت پاتې چې تاسو په اختلاف کوي علم تعلم آیات نه پوهیږي شیخینا الله پاک پوهیږي چې په اسمانونو مکه کې دي او ان ذالک دا مذکور دا فی کتاب په لوح محفوظ کې دي ان ذالک او دا علم د ما ذکره ګوره دلته اولنی ذالک لاندې ولیک ان ذالک ای مذکور فی کتاب لوح محفوظ ان ذالک ادي ذالک لاندې ولیک علم ما ذکره سراج المنیر لیکلی دي علم د دې مخکنی خبرو چې دی حال الله تعالی پاک باندې سیر آسان دی و یعبدون دا خلق بندگی کوي سوا د الله نه معلم ينزل به سلطانه هغه چې نه دی نازل کړی الله تعالی په باندې دلیل و ما ليس لهم من استفاد د دوی سره په حقیقت باندې من علم اسبوها نو ګوره دوه خبرې شوي اول کې ولیکه چې معلم ينزل به سلطانا دې سره ولیکه دلیل نقلی وحی او د دې مالې سره کوم علم لاندې ولیکه دلیل عقلی خو په شرک خو باندې خو نه دلیل نقلی شته دی او نه په دلیل عقلی شته او نشته ظالمانو د پاره من نصير څنګه مددگار او کله چې ولوس سره شو په دوی باندې ایتونه زمونږ بینات صفات تعریف وجوه الذين كفروا المنکر تاب پیجاندو چې کله ودایتونه د الله صفه ولوستل شو توحید به پکې پروتو تاب پیجندل به په مخونو دا کسانو کې چې کافران شوی دي المنکر خفغان او انکار به خفغان کول منکر معنی خفغان او انکار ځکه چې د الله د توحید ایتونه ورسره شو د مخه سی وتندې ګرنځ کې چې دا نه یو دی والی خبرې به شروع کړي توحید د خفغان به په سترګو کې په مخ کې معلومې دو او یکادون نزیو یستونه چې حمله کړي وي بالذین پاکستان منیتونه چې رسول به په دمنیتونه زمنګا چا بچ د توحید ایتونه لوستو نو نزدې و چې د خلکو په حمله کړي وي چې ویني چې بس غلا شکنه بانشه دا قصې نورې مکوه قلت ورته ویا فاونبئکم بشر من ذالکم خبر درنکم تاسو ته افاونبئکم ای خبر درکم بشر من ذالکم
په شر د دینه چې دا تاسو یې ګړئ، تاسو خو توحید بد ګړئ، په بیان کوونکي حملې کوي، د دین یو بد شی درته وښیم، النارو اور دی که نه. یعنی النارو دا خبر د مبتدا دی، لکن نارو لکم النارو یا نارو لکم، بس اور ستاسو دی نو. وعده الله الذین کفروا، وعده د اور کړي الله پاک کافرانو سره، وبئس المصیر، او بځې د ورتو دی اور. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے خلکو ضرب مثل بیانېدلی شي یو مثال، مثل یا معنی مثال، یا مثل معنی یو عجیبه بیان دی. فاستمعوا له، غوږ ونیسئ تاسو دې بیان ته. لکه تبلیغیان لکه ضروري لا نورې مستوه مدنه اوس خبره کېږي. دی مثال شو، اے خلکو اے خلکو ضروري لا نورې ضرب مثل، مثال خو بیانېدی شي که نه. فاستمعوا له، غوږ ورته ونیسئ. ها دې کې دا خبره مولوي صاحب چې چاچا ته وی چې لکه غوږ ونیسئ، نو معلومیږي چې وروسته کومه مهمه خبره ده، کومه ډېره اهمه خبره ده. اهمه خبره نو دا شروع شوه. ان الذين تدعون من دون الله، یقینا کسان چې تاسو ونه مددونه غواړئ، حاجتونه غواړئ سوا د الله پاک نه، لن یخلقوا ذبابا، هیڅ چیرې نشي پیدا کولی مچ، ولو اجتمعوا له، اگر که راجمع شي د مچ جوړولو دپاره، مړه مچ جوړول خو غټه خبره ده. و ان یسلبهم الذباب شیئا، او که چیرې وتښتي تنې ذباب مچ شی یو شی، دې بوتانو نه چې دې پیالواګانې میټیان او خوردې مردې لګولي دي، کاغه تنې مچان ویسي، لا یستنقذوه، نشي خلاصولی منه د دې مچ نه. هاي مچ نشي خلاصولی نشي، او تعالی ونه غټ پټ بچی غواړي. ضعف الطالب والمطلوب، کمزورې دی طالب او مطلوب، طالب عابد دی، مطلوب معبود دی، چې چانه غواړي. الله پاک خو بس داسې یو ذات دی چې نه چانه یریږي او نه چانه شرمیږي، صفا خبره کوي. الله وی دا تاسو چې دا ګوره طالبای، ان الذين تدعون، دا الذين کې دا یو نون سره جمع تا کافیه کې راځي، چا د پر راځي ذل قول، تدعون کې په نون سره جمع چا د پر راځي ذل قول. نو دلته خدا صيغه ټول دي ذل قول دي، هغه کسان چې تدون تاسو را بلای، تاسو نه حاجتونه غواړي، نو معلومیږي چې دا خلک ذل قولي سوا دی الله نه. خاذوره کې ذل قول نه جمادات، نو خو ذل قول سره به هم داخلي دي. لن يخلقوا ذبابا، هچری نشي پیدا کوله. او طالب جان اصله سوچ ورته وي، دا من دون الله ته تاسو ګوري، هغه څوک چې تاسو را بلې من دون الله. اوس که موږ د سی ویو چې دا په ان الذين کې صرفن بوتان دي، نه به د سی وای هغه بوتان چې تاسو را بلې من دون الله، نه یوازې بوتان من دون الله دي، کنه ټول دنیا من دون الله ده، ټول دنیا من دون الله ده کنه. معلومیږي دلته مخکې تعمیم دی، هر څوک چې تاسو را بلې من دون الله، هیڅ چیرې نشي پیدا کولای مچ، اگر که راجمع شي، نه انفرادي پیدا کوي شي، نه اجتماعي پیدا کولای شي. پیدا کول د مچ خو ډیره غټه خبره دی او بل وړه خبره وره، کچيري ته نه وتښتې مچ او څه خلاصوي نشي. پدې کې یو خبره خدا ده چې الله تعالی دلته د دې مچ دغه ولې کړی دی، تخصیص ولې کړی. او دیمه خبره ده چې الله وی مثلا دا مثل دی، نو کومه ده دلته مثل تاسو ماته وخی، مشابه کومه ده، مشابهی کومه ده، حرف د ادوات ته تشبیه کومه دي. نو ګوره مولوی صاحب دلته اصلا کې خو ادوات تشبیه نشته، خو تشبیه مراد ده. ادوات تشبیه نشته، تشبیه مراد ده. او یاد شي چې د مثل نه مطلب بیان عجیب دی، نبی سره د اشکال وردیږي نه، دای واجبہ بیان دی چې خو ګورته ونیسي. خرازی مچ تخصیص ولې کړي، نو دوی وی دي کې څو خبرې دي. دا حیات الحیوان یو کتاب دی د علامه دمیری لیکل دی، کې د حیواناتو دغه ذکر کوي، خواص چې کوم د حیواناتو د خاصیت او د خاصیت د خاصیت ها خاصیتونه ذکر کوي. هغه لیکلي دي په حیات الحیوان کې، وای مچ دی یو خدا چې کثیر الحرکت دی. څنګه دی؟ مچ ته ذباب پربای کې وای. تفسیر مدارک هم لیکلي دي،
وایي چې دې ذباب ته ځکه ذباب چې کلما ذب فابه وایي چې ویشوي بیا راځي خلک وایي څه شومړو مچې او تفسیر مدارک لیکلي دي وایي چې اذا ذب لاستغزاره اب لاستكباره وایي چې تی وشړې د دې وجه نه چې بدې ګړې دې بهتره واپس شي د کبر د وجه نه چې په سپېږمه باندې ورکې نو ته څه کا راندا بلا لګې بس انده مقابله وسره کوه نو یو خدا چې زخ کثیر الحرکت دی خوځي را خوځي په ځای نه کینی او ته سوچو چې دا مچ خوځي را خوځي په ځای نه کینی د چی شي پسې خوځي تو سن دی یې نه ونیسه تو سن دی ا تو سن سره چې ټول خوځي را خوځي او دیم خراب صفت په دې دغه کې دا چې اجهل دی ډېر سخت اجهل دی د مچ نه اجهل په زناورو کې نشته دې وجه نه خو چې د خیر کړي په ګن کینی او بل حرس دی درې حرس ډېر او بل شي پکې دی وې د مچ بلاوالي د عزیز مې نشته د عزیز مې نه دی دا چې د مچ د سینې دی نه د سترګو ګټي بوټ راوتلی دي د عزیز مې نشته نو هغه راټ سترګې ورته وای نو دا مطلب دی چې عزیز مې خویم نشته او کتا سره خیال وکړي نو د دې سیمخ کې یو د دانی لاسونه دي او دم سات باندې کوي بس له مخ باندې لاس راکړي انده وسیم صحیح کوي دا دوه دانی ورسره دا ګوتې د سیسی کوي دم سات به راکاږي پی ځان به خلکو ته پاک پاک خي چې بچ جاو وګور ورته پنځمه خبره پکې دا د وې د مچ ډیر نه ډیر عمر څلوي خورځي ما ډیر نه او دا مچ پیدا کیږي څنګه وې دا اکثره د ګند انبار نه پیدا کیږي چې کوم ځای کې ګند انبار پروتي بس یا ساته د بدینه پیدا کیږي ومه خبره پکې دا چې دا بلولې خرطوم هم لري یو شی باندې کې سی وباسي نه بس خلک کړي او اتمه خبره پکې دا چې مچ سخت زدي دي پس پین شي چې کینی دې د بینه په کونه طرفه تور شان په دوړي او چې په تور شي کینی سپین شان په وباسي بس ولټا کار کوي دا تاسو چې کله کینی دغه نه سمې دا مې شروع وباسي خو چې په سپین شي کینی تور په وباسي چې په تور کینی سپین په وربي او دوړه دې زدي دوړه دې او بیا اخر کې لیکلي دی نه هم خراب خبره پکې ده چې انقص المخلوقات ته د دې ناقص ته ناقص الخلقات ته نو به وای وی الله پاک دا مچ څخه خاص کې اوس خو دې صفاتونه د تمیری مستانه واورېده وی دا مشرکانو بچ اکثره په دې دربارونو کې دا مچان ډیری مچان ځکه ډیری چې دربارونو ته خو به خلکو د خوردو د پاره غدا غوړي کنه مخکې د ابراهیم علیه السلام واقعیت راښو میټایان او حلواګانی او خوردی دی دا کیدا نو ته مچان راتله نو الله ورته عمل تلن مثال خودو چې هغه خوردی سره مچ ته وګوره دا مچ نشي پیدا کوله نور حیوانات خو بچی ته لري دا مچ خدای ته پناست دی په دې معنی دا مچ نشي پیدا کوله نو دا مچ څنګه دغه کې چې دا عمل ته اوړي راوړي کنه او بل دا دی دا مچ چې دا خوریر دغه د انقص دی نو چې انقص مخلوق دی دا ګوره دا ناقص مخلوق نشي پیدا کولی وړو کې نو غاټ انسان به څه پیدا کی انقص مخلوق نشي پیدا کولی او به بل خبره دا علماء په کې لیکي وې د دې زیارتونو من جوهران هم دي مچون دي دا مچ ته وګوري سخت متحرک دی امن جوهر کله دلته کې نه کله دلته کې نه دلته وچاند دلته پیسې وچ دلته شکرانه دلته بابا ناشته کاکا سپیر بابا ته کړه سیل به وکړي دا ګردور پسې ګرځيږي دا من جوهر دی دا مچ دی بس نه تپسی به دلته وچو پیسې دغه وچو دلته بابا شیرا کړي دلته بابا سی روزه کړي کینه وچو هلکه مچا کینه مچ دی دویم دا چې اجهل امن جوهران دي جاهلانی دا دې پر دې خو پسې او حریسان خو دې حریسان چې عمل ته برتی پوښوي او رسترګي ښه امه چې رسترګي زیز مې نه کنه دا منځونه ټول رسترګي نیولې پر دې خو ته او د مچ بل کال خلطم اله او من جانا سره کچکولونه یې غاړه کې وره کچکول دی واچ هلکه دا د مچ خلطم نیم غاړه کې چولې نبینا بر هر تقدیر خلاصه ده چې دا مچ هلته حاضری ناقص الخلقات ته نو وی چې دا کوم څوک چې غیر الله تراغلی اته په خیماتي دی د سر ماته لونی شي
نو خو تم ناقص الخلقت شوی یو هغه ناقص الخلقت دی هغه نشي پیدا کولی ته نو څنګه راغلی ګوړیا پوخا زمانه کې کیسه شوی و چې د افغانستان یو سړی را روان شو نبی چې راغلی دی نو نوخار ته د شپې را رسېدلی خو پیدا مزلې وي خار مو سره وشي سورلی باندې نوخار ته چې راغلی ماسخوتن دی نوخار کې کوم سړي ورته چې کابل راغی وې کابل واچې ته ځي وې کاکا صاحب ته وې چې ته ځلته ویل ولاته څه کار دی چې ما ته چویلی و چې ما بچی نشته ځامن مې نشته چرته د کاکا صاحب بالکل دې ذمہوار دی او دې د پر راغلی ما چلته ورشم کاکا صاحب ته او ته چې ښه کنه خوري سوچ کړی چې اوس خو سړی به سادم دی خو زه په وېزه چلو کابل ما شپه ما سره وکی سار به د خیره سره وختي ورشي اوس واسم نشي راشي درنه وخت دی هغه ډیره خده ورستو مانه مې شپه ور باندې نو خري کړی دا شهر کې چې کابل به روانيږي نو خري ورته خبره کړي کابل بابا چې کله لخره سره پیر کاکا صاحب ته ورسېدی نو ته خو اسم خپل پروګرام دی چې زوی ته نه غواړي زما خپل په کور کې پنځه شپږ لورګانی دي ما زامن نشته دی لورګانی مې دي ټولې زما د خوانه به کاکا صاحب ته صرف یو سلام او د سلام نو وروسته به ورته وی چې ایمان او خري سره شپه وا او ډېر احترام زما وکي نو د ما بارکه ورته سوال وکړه چې زما د لورګانی پنځه شپږ لورګانی دي چې دی وی لور دای و پرزه پکټ بدله کی دا پرچی ذکر کی ما خو عربي ویل ورته پښتو کې ویلی و نو دا کابل ورته چې ته خوراره کما کړي څنګه کما کلمه نو څنګه نو کاکا صاحب دغه بدلی سامانونه به بدلی دا پرزي به بدلی نو خو ورته چې ته خو بل سواره کما کړي چې یو پرزه نشي بدلولې ټول زوی به څنګه درکې پرزه نشي بدلولې ها ټول زوی ته نه غواړي بنا بر هر تقدیر دا دنیا کې مولوی ساده خلک په دې ځای باندې او ډور بګاډه پته ده او بل خبره وره کپدی ځای باندې تاسو سره چا سره روح المانی لګي وګورئ خیر دی یو ناشنا عبارت لیکلې او یو د افسوس د جرأ خبر روح المانی استاد لیکلې دي هغه لیکلې دي وی فی الآیه رد علی الغافلین فی اولیاء الله څه لیکلې فی الآیه رد علی الغافلین فی اولیاء الله وی په دې آیات کې رد دی په هغه غافل خلق غافلین نه غالینا مرخه غافلین غالینا وی په آیات کې رد دی علی الغالین هغه څوک چې زیاتې کوي فی اولیاء الله د اولیاء الله بارکه د اولیاء الله بارکه زیاتې کوي څنګه هیڅ یستغیثون بهما هغه ته فریادونه کوي د خپل حاجتونو په ټیم کې ويزرون لهما نظر ځان سره ولې جانډه ويقولون او به د سی وي داخلك هم وسائلنا الى الله دا چې صف وسیله ده د روح المانی استاد هم وسائلنا الى الله دا اوس ما وسیله ده دا خو تعالی نه دی بیل تعالی خبر لیکلی به څه و بعضهم یزمون و بعض خو پکې د خلکم باباګانو ته تلی چې هغه وي یخرجون من القبور مړه بابا سیم خبر نه ماته راوځي لاس برو باسي به څه وي به اخر کې دا یو خبره چلولې زیره ملخصه کوم به اخر کې وي وکل ذالک باطل لا اصل له من الكتاب والسنه دا ټولې باطل خبرې دي الله بندگانو دا د الله په کتاب کې د نبی په سنت کې وجود نه لري روح المانی علامه الوسی حنفی سره دی هغه اخر کې ګوره دا خبره را یاد کړی دا وای آیات کې غالین داخل دي غالین د اولیاء الله بارک هم یې د مخله ټول غالین دي ته څه فکر کې چې دا دې ځنه کاکا سه په پیر بابا ته روان دي او بل بابا ته خپل مور پلار په کب په خوا کې په مقبره کې خښته دي مور پلار قبل ته ولې نه زی مقصد اخسته مقصد او الله پاک څنګه اشنارت په اخر کې کوي ضعف طالب او المطلوب کمزوري دي دا طالب او المطلوب مطلوب چانه چې طلب کیږي الله ما قدر الله دی خلکو عزت نه دی کړي د الله حق قدره لایق عزت قدردانی نه د کړي د الله لایق قدردانی خلک دا شیان الله نه غواړي دی غیر الله نه غواړي ان الله او طالبہ سوال پیدا شو چې دا خلک به ځکه د الله نه غواړي او غیر الله نه به غواړي چې د غیر الله به زور ډیری وینا ان الله لقوی عزیز الله قوت والا دی زور ور دی کنه الله نه غواړي نو یو سوال بیا راغی چې خجی تا خدایات داسې ناشنا و چسپانه ولو داسې دی پیټ را پیټ کې تلکه چې د نیکانو خلکو مرتبه نه مانی قرآن جواب کوي چې مرتبه شته تر رسالت خود خدای ته مرتبه چاته مو ورکوا یا لکه مرتبه شته د انسانانو او د ملائکو کوم ځای پوری
رسالت پورې انسان ډیره مرتبه الله شنو رسول دي شي یو ملائکه ډیر وړاندې الله شنو رسول دي شي خو دینه بره مرتبه نشته بره خو مرتبه د الوهیت ته الوهیت ته رسي او مرتبه شته خو مرتبه و پیژنه الله یستفی من الملائکه رسلا الله پاک غوړه کوي د ملائکو نم رسولان و من الناس دا قضیه پوری اخیری سرحد دی دا خو ټول موږ منو چې مرتبه څنګه نه مني د اولیاء مرتبه د نیکانو مرتبه د انسانانو مرتبه د ملائکو مرتبه چا منو خو دا قضیه پوری څومره رب یستفی ویلې دی دینه بره مرتبه چې ته ورکې نو ته غوته اولویت ته رسې کنه یقینا الله پاک اوریدونکي دی خادي کې بل خبره شو چا به ویل چې منګه خو ځکه د غیر الله توازن کوو تشناختي ته تیګنی ولې د چاغه خو دلته نږدې دی اوریا کنه ویني وینا ان الله سمینو دا اوریدل او لیدل دا د الله صفات دی او الله پویږي پاتې چې مخکې د دوی وروسته د دوی دی خاص ولا ته ورګرځیدل د ټولو کارونو دي یا ایها الذین آمنوا رکعوا دا خاص مؤمنانو ته خطاب هي د ایمان والا رکوع سي دي کوي او بندگی کوي رب تاسو او کوي د خیر کارونه دي لپاره چې کامیاب شي وجاهدوا او جهاد کوي خودل ته جهاد ګوري عام معنا سره دی جهاد نفس سره جهاد شیطان سره او په قران سره جهاد کول خلکو ته قران بیانول رسول جهاد کوي فی الله تعالی فی الله من فی دین الله حق جهاده حق جهاد کوي د الله په لار کې حق جهادي پورا جهاد کوي ګوره طالب جانا منګ طرف د حکم د جهاد وکي خودل تما تاسو ویل چې جهاد به سیف ځکه نه مراد کو چې دا صورت مکی دی پوښوي نو مکه کې خو جهاد نو او نو جهاد په عامه معنا سره دی مجاهده لکه وی جهاد څه ته وي استغفار ولوس ما دفاع دا فارغول د خپل ټول طاقت سره د دفاع نه چې دفاع وکړي الله وی جهاد کوي اوس علتونه ذکر کیږي د جهاد لپاره شپږ علت چې ولی جهاد کوه حق جهاد پورا جهاد مجاهده د نفس سره شیطان سره ولی کوه یو علت دا دی هو چې تباکم الله غره کړی تاسو نو چې تاسو الله غره کړی نو خو د غروالي دین دا نه خده چې ته مجاهد کنه دویم علت وما جعل علیکم فی دین من حرج نه دی خلا تاسو باندې په دین کې څه تنگسیا نو به ټیک شوله جهاد ستاسو د وس کار دی وس نه بهر نه دی دوی ملت ملت ابيکم ابراهیم تابع شي تاسو اتبعو فعل پټه تابع شي د ملت ابراهیم علی السلام د درې ملت څه مطلب تابع شي د ملت ابراهیم علی السلام ابراهیم علی السلام کار چې شو جهاد مجاهد سره و کنو اوتنه بوتانی مت کړیو دا له مجاهدانه ده نو تاسو دا د درې ملت شو هو سماکم المسلمین من قبل وفي هذا دا څلورم ملت ته خو ترجمه زده هو ضمیر الله تراجی کوي الله چې د سماکم المسلمین تاسو ته نو مخه مسلمانان من قبل مخکې د قران نه مخانه کتابو کې ما وفي هذا د قران کې یا هو ضمیر راجی کوي ابراهیم علی السلام ته هو ابراهیم علی السلام چې د سماکم المسلمین تاسو ته نو مخه د مسلمانان من قبل مخکې د دینه ولی سورته بقره کې ته نو شو امه مسلمه لك من ذریتنا امه وفي هذا او پدې کې اوس دا څلورم ملت شو خلاصې ده چې کله تاسو ته الله پاک د مسلمانانو میخه نو شان د مسلمان شهري جهاد کول دا څلور علت شو ليكون رسول شهيدا عليكم رسول الله به گواہی پتا سو باندې د پنځم ملت شو د رسول الله چې پتا گواه دي خودي وجنه ته جهاد کړي وتكونوا شهداء على الناس تاسو به گواهان نور خلکو باندې دا شپږم ملت شو دا ته چې مقام د شهادت حاصل دی شاهد خرڅوک نشي کېدلی دا چې شهادت ونشي قبلېدلی ته چې شاهد جوړ شوی دا د دې وجنه چې ته جهاد کې او باقی دا چې لیکون رسول علیکم شهیدا وتكونوا شهداء على الناس دا سورته بقره کې د سیاتیر شوی ادریم سپاره سر کې رسول الله چې د گواه پتا سو باندې او تاسو گواهانه په نور خلکو باندې نو زمونږ د امت محمد علی السلام دنیا کې او آخرت کې د دې گواهی ثابته ده نو پابندی کوي د مانځو زکاتونه ور کوي او منګولې ولګوي تاسو بالله د الله په دین باندې هو مولاکم الله بچکون کې دوست تاسو د فنیم المولا خمو تصرف دی او نعم النصير او خمددگار دی سبحان الله